محمود اڅکزي څه وویلې؟ ولې افغانان او اشرف غني ترې خوشحاله شول؟ محمود اڅکزي د افغانستان په باره کې ډېرې حیرانونکې خبرې وکړې. ولې د پاکستان جنرالان بیاب کړل؟ دا ټول په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پښتونخوا د عوامي نیشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي هغه پاکستاني جنرالان چې د افغانستان د ولکه کولو په فکر کې دي رواني او دماغي ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. محمود اڅکزي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د چنګیز خان هډوکي مات شوي، د مغلو پښې ماتې شوي دي، تیمور افغانانو ګوټ کړی و، د سکندر ملا د باجوړ افغانانو ماته کړې وه، فرنګۍ په افغانستان کې په زرګونو کپرۍ خاورې کړې. پر وینا یې نو څنګه به د پنجاب جنرالان د افغانستان د ولکه کولو فکر په ذهن کې ولري؟ د هغه پر وینا که لاهور په 2 وسلو مغرور دی نو روس دې پوښتنه وکړي چې له پاکستان څخه یې 100 چنده ډېر اټوم بمونه لرل، خو ولې بیا هم افغانان مات کړي نه دي؟ د اڅکزي پر وینا افغانستان به جوړیږي، حتما به جوړیږي، پښتانه به سیالان وي، خامخا به سیالان وي. پر وینا یې افغانانو نه پخوا او نه نن چاته سر ټیټ کړی دی. د محمود اڅکزي وینا په داسې حال کې د افغانستان په اړه کیږي چې له دې وړاندې بیا د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم په وار افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کړې وه. د افغانانو او سیاسیونو له سخت غبرګون سره مخ شوی و. د محمود خان اڅکزي څرګندونو ته په اشارې سره په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د هلو ځلو پر مټ هغه هم ناره چې پخوا به ویل کېدله لر او بر یو افغان دی بیا راژوندی شي او ورځ تر بلې پښتانه به یووالی کړی وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ نه یوازې په پاکستان کې پښتانه کوي بلکې ډیره برخه ملاتړ یې په افغانستان او نړۍ کې هم افغانان کوي. په دې وروستیو کې د لر او بر افغان نارې ترڅنګ په پی ټي ایم کې له پاکستاني ریاسته د پښتنو د حق غوښتلو پر موخه لاریونونه، جلسې او احتجاجونه هم پیل کړي دي. محمود خان اڅکزي هم د پښتون ژغورنې غورځنګ کلک ملاتړی دی او غواړي چې د خپل ګوند سره یو ځای د پی ټي ایم ملاتړ وکړي او له ریاست د پښتنو حق وغواړي. په ورته مهال په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين لا هم په زندان کې شپې او ورځې سبا کوي. هغه د ریاست له لوري په دې تور نیول شوی دی چې ګواکې د پوځ او عین خلاف یې څرګندونې کړې دي. خو د پی ټي ایم غړي وایي چې ریاست منظور پښتين ځکه ونیوه چې د پښتنو لپاره د حق غوښتنه کوله. د منظور پښتين د خلاصون پر موخه اوس د لر او بر په ګډون د نړۍ په ډیری هغه سیمو کې چې پښتانه میشت دي احتجاجي غونډې او لاریونونه روان دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.